كلوا واشربوا ولا يسرفوا انه لا يحب المسرفين. اخرى وسکئ ولا يسرفوا او تاسو څه وکړئ اسراف مه کوئ. څه وکړئ اسراف مه کوئ ځکه چې الله تعالی اسراف کوونکي نه خوښوي. الله تعالی چې دا وایي افلا تبصرون آیا ته دا نښې نه وینې؟ دا میټابولیزم نښه نه وینې؟ دا میټابولیزم چې ګډوډ شي او تا کې شکر رامنځته کېږي دا نښې ته نه وینې؟ دا نښې به تاسو څنګه وینئ؟ تاسو به څه کوئ؟ ساینس مسټري کوئ. چې کله تاسو پوه شئ الله تعالی تاسو ته د څه شي خطاب کوي؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آیا برابر دي هغه کسان چې پوهه لري د هغه کسانو سره چې پوهه نه لري؟ السلام علیکم. میټابولیزم هغه اسرار چې ژوند ته حرکت ورکوي. هره لحظه زموږ په بدن کې کیمیاوي معجزې پیلېږي. راځو نن د 10م کلاس په بایولوژي کې چپټر نمبر 2 دی په دې کې میټابولیزم. په دې میټابولیزم باندې بحث کوو چې دا څه شی دی؟ کوم ډولونه دي؟ تعریف یې څه شی دی؟ ښه میټابولیزم چې کوم دی کیمیاوي کړنې دي، کیمیاوي پروسې دي، کیمیاوي عملونه دي. زموږ او ستاسو په بدن کې د ژوند د فعالیت لپاره ترسره کېږي. زموږ او ستاسو دا ژوند چې کوم ولاړ دی اوس ټایم کې موږ ژوندي یو دا وجه د څه ده؟ دا د میټابولیزم دی. ها دغسې دا عملونه او دغه کارونه یا مطلب دا میټابولیزم دا د انرژۍ ترلاسه کوي. انرژۍ ترلاسه کول او دغسې د بدن جوړول په دې کې ډېر مهم دي. موږ تاسو کومه انرژي ترلاسه کوو یا مصرفوو دا میټابولیزم دی. اوس راځو دا میټابولیزم چې کوم دی دا په دوه قسمه دی. مطلب دوه برخې دي هغه یو ځای شوي دا میټابولیزم ته جوړ شوی. یو ته ویلی شي انابولیزم. څه شی؟ انابولیزم. دا دی انابولیزم. ګورې د انابولیزم ته څه دی؟ انابولیزم ته دې ته اسیمیلیشن هم ویلی شي. ښه اسیمیلیشن ګورې انابولیزم مطلب دا دی ساده طور باندې تاسو یاد کړئ اسانه مطلب د ساده موادو څخه مغلق مواد کله جوړ شي دې ته انابولیزم وایي. لکه څنګه مثال به زه تاسو ته درکړم. مثال ګورئ ګلوکوز دی مونوسکراید. تاسو به دغه عضوي مرکبات نه وي انشاءالله نیکسټ لیکچر کې راځي. ګلوکوز مطلب دا خواږه شیان دا مونوسکراید دی یو قیمته شکره ده. مثال دا راجمع شي پولي سکراید موږ ته جوړوي. مثال سټارچ موږ له جوړوي. څه شی؟ نشایسته راله جوړوي. څه شی؟ سټارچ نشایسته چې کوم ورته ویلی شي. دا ګلوکوزونه ډېر ګلوکوز راجمع شي واړه واړه واحدونه دي. یو غټ شی چې جوړ شي هغه غټ شی ته څه وایي؟ موږ څه ورته وایو؟ پولي سکراید یا سټارچ چې کوم دی دا سټارچ په خپله پولي سکراید دی چې قیمته شکر ده. دغسې امینو اسیډز کوم ورته ویلی شي. ښه امینو اسیډز یا امینو اسیدونه امینو اسیډز دا امینو اسیډز دي دا ډېر امینو اسیدونه راجمع شي او د دې نه جوړ شي پروټین. څه شی؟ پروټین. ګورئ دا چې کوم دي دا ساده مواد دي او د دې نه یو کمپلیکس یو مغلق مواد جوړېږي. اوس دا سټارچ یا نشایسته څنګه جوړېږي؟ ګلوکوزونه راجمع شي سټارچ جوړ شي. امینو اسیډونه راجمع شي پروټین ته جوړ شي. فیټي اسیډز کوم ورته ویلی شي یا شحمي تیزابونه وغیره دا د دې لیپیډونو څه شی دي؟ پریکرزرز دي. فیټي اسیډز یا شحمي تیزابونه د دې نه چې جوړېږي لیپیډ ته جوړېږي. څه شی جوړېږي؟ لیپیډ. دا لیپیډ مطلب شحم غوړ ساده اصطلاح درته ووایم. ښه نو ګورئ دغه غټ مواد څه دي؟ پیچلي کمپلیکس پیچیده د دې دا چې کله جوړ شي دې ته انابولیزم وایي. د چا نه جوړېږي؟ د ساده او د پریکرزر یا د اولیه موادو نه. دغه چې کوم تاسو ته یو مثال بل دویم نمبر پروسس چې کوم دی هغه دی کټابولیزم. څه شی؟ کټابولیزم. اوس دا څه شی؟ دا راواخلئ او براکسې کوئ. دې ته چې وایي کټابولیزم وایي. کټابولیزم څه مطلب؟ کټابولیزم ته ګورئ دا ډسیمیلیشن هم وایي. ښه ډسیمیلیشن کټابولیزم ته وایي. ښه دا یو سینونیم شانتې دی. اوس دا کټابولیزم کې څه شی کېږي؟ دا پیچلي مواد څه دا راځي بیرته د اولیه موادو ته بدلېږي. ګورئ همدغه سټارچ څه دی؟ سټارچ دا نشایسته پولي سکراید و څو قیمته شکره وه دا راغلی بیرته مونوسکراید ګلوکوز ته بدل شو یو قیمته شکرې ته بدل شو. صحیح ده. دغسې دا پروټینونه کمپلیکس مواد دي پیچیده مواد دي مغلق مواد دي سخت مواد دي. دا پروټین څه دی؟ دا پروټین دا راشي دا پروټین او چا ته بدل شي؟ امینو اسیډز ته مطلب امینو اسیډونو ته. دا اولیه مواد دي پریکرزرز دي. دا مواد راټولېږي دا جوړېږي. ښه نو ګورئ په کټابولیزم کې څه شی وشي؟ دا پیچیده مواد راشي او په اولیه موادو بدل شي. پروټینونه راشي په امینو اسیډونو بدل شي. همدغه لیپیډ صحیح ده همدغه شحم دا څه دا راغله او په فیټي اسیډز باندې بدل شو. شحمي تیزابونه او نور چې کوم پریکرزر دي اولیه مواد دي په هغې باندې بدلېږي. نو دغه ګورئ زموږ او ستاسو په بدن کې چې یو شی جوړېږي انابولیزم او چې بیرته لکه ماتېږي هغې ته کټابولیزم وایي. اوس دا انابولیزم او کټابولیزم دا دواړه یو ځای شي دې ته وایي میټابولیزم. اسانه طور باندې ښه تاسو وګورئ یو مثال دی په نباتاتو کې موږ فوټوسنتھسس کې ویلی اووم کلاس کې دا دی ګلوکوز. څه شی؟ C6H12O6 مونوسکراید دی. ګورئ د دې نه سټارچ جوړېږي پولي سکراید. ښه دا ګلوکوز څه دی؟ دا ګلوکوز دا د اکسیجن سره یو ځای شي. شپږ مالیکوله اکسیجن ښه د دې اکسیجن سره یو ځای شي. په نتیجه کې د دې نه جوړ شي څه شی؟ کاربن ډای اکساید. صحیح ده. کاربن ډای اکساید پلس د دې نه جوړ شي اوبه. موږ تاسو ته اوبه راکړي. څه شی؟ H2O اوبه راکړي. پلس د دې نه موږ تاسو ته میلاویږي انرژي. څه شی؟ انرژي.
موږ تاسو چې دا کوم ورځنی فعالیتونه ترسره کوو انرژي څه ته وایي د کار کولو توان او طاقت څه وایي انرژي فزیک کې تاسو به ویلي ها نو دا څه شي راکړي موږ انرژي ازا اي ټي پي د اي ټي پي په شکل باندې راکړي اډينوزين ټرای فاسفیټ په دې بیا بحث کوو خبره وکړو نو ګورئ دا یو ګلوکوز څه شي ګلوکوز همدا ګلوکوز دی صحیح دا په خپل ګوره یو اولیه مواد دي د دې نه سٹارچ جوړیږي لکه نشایسته جوړیږي خو همدا ګلوکوز دی دا د اکسیجن سره یوځای شو صحیح د دې نه موږ راکړل شو کاربن ډای اکساید راکړل شو دا لکه وشو زید هغه مصرف شو کاربن ډای اکساید تر راکړ بل څه راکړي او به راکړي او دغه انرژي راکړه د اي ټي پي په شکل باندې ها اوس راځو او موږ یو بل موضوع ده ان اورګانیک کمپاوندز غیر عضوي مرکبات راځو په دې باندې اوس بحث کوو ګوري دا غیر عضوي مرکبات چې کوم دي په دې باندې به موږ اوس بحث وکړو نو دا بورډ کلیئر کوم دا چې کوم میټابولیزم اوس موږ راځو وایو غیر عضوي مرکبات دا تاسو ته ما په لړ شکل کې ویلي کتاب کې د تفصیل شته هغه تاسو سره وګورئ ډېر اسانه دي د دې نه پکې ان شاء الله علاوه او اضافه خبره نشته اوس موږ وایو ان اورګانیک کمپاوندز مطلب غیر عضوي مرکبات کمپاوندز صحیح ده ګورئ موږ تاسو چې کوم دي د مرکبات په دوه قسمه وشو صحیح مرکبات په څو قسمه وشو په دوه قسمه یو چې کوم دي هغه د عضوي څه شي عضوي یا اورګانیک او بل د موږ سره غیر عضوي ګورئ په دې عضوي کې چې کوم دي موږ سره شامل شایان څه شي دي په دې کې چې کوم دي موږ سره کاربوهایډریټس دي کاربس چې کوم ورته ویل شي یا شکرې دغه سي لیپیډونه پکې دي صحیح ده یا شحمونه چې کوم دي او دغه سي موږ سره بل کې چې پروتینونه دي څه شي پروتینونه په دې یو بل خره راتلونکي لیکچر کې بحث کوو بل موږ سره په دې کې څه شي دي وایټامینز دي صحیح ده وایټامینز او اورګانیک اسید چې کوم دي نیوکلیک اسیدز هغه پکې شامل دي بل غیر عضوي برخه ده څه شي بل غیر عضوي برخه ده په دې کې چې کوم دي موږ سره H2O مطلب اوبه راځي شامل دي او بل د مینرالز څه شي مینرالز عمومي تور باندې د مرکبات دي مرکبات دا په څو قسمه دي په دوه عضوي شو او دغه غیر عضوي شو دي کې دا شامل دي او هغه کې هغه اوس موږ څه کوو مرکبات ولو مرکباتو کې غیر عضوي مرکبات کوم دي ان اورګانیک کمپاوندز عمومي توګه ګوري کاربن او هایدروجن څخه دوی نه جوړیږي عضوي موږ هغه چاته وایو عضوي چې هغه څه شي لري کاربن لري هایدروجن لري اکسیجن لري نایتروجن لري سلفر لري فاسفورس دغه مرکبات چې ولري هغه ته موږ مثال عضوي وایو وګورئ دا غیر عضوي څه مطلب په دې کې کاربن نشته دي او په دې کې څه نشته دي هایدروجن نشته دي څه شي په دې کې د کاربن چې کوم دي او بل د هایدروجن دا دواړه پکې نشته دي دې ته ځکه غیر عضوي وایي ها اوس راځو په دې باندې موږ لکه بحث کوو ګورئ دا چې کوم دي په حیاتي بدنونو کې یا اجسامو کې هغه کې ډېر زیات رول لري دغه سي ساده جوړښت لري ساده جوړښت دا مطلب د اوبه دي او منرال ډېر ساده دي ډېر ساده شي دي ها اوس راځو موږ د دې نه نمبر 1 چې کوم دی په دې ان اورګانیک کمپاوندز کې موږ ویل شي اوبه او منرالز دي اول د دې نه موږ راخلو واټر څه شي واټر مطلب اوبه دا اوبه موږ چې ورچ دا اوبه څه شي اوبه خو تاسو پیژنئ ساده ډول دا چې کوم دی په ټول ژوندۍ موجوداتو کې شته دي څه دي په ټول لیوینګ ارګانیزم کې شته دي لیوینګ ارګانیزم په دې ټول لیوینګ ارګانیزم یا ژوندۍ موجودات اوبه شته زموږ اساسو د اویاونه تر 80% پورې بدن چې کوم دی اوبه جوړ کړي د حجراتو لپاره چې کم محیط جوړیږي هغه څه جوړ کړي هغه د اوبو جوړ کړي حجرات په کم محیط کې لکه فعالیت کوي هغه اوبلن محیط کې دغه سیبل چې کم دی دا یو سالوینټ دی څه شي دی سالوینټ یا محلل ورته وایي کنه مطلب نور مواد په اوبو کې حل کېدای شي صحیح ده دغه سیبل چې کم دی موږ د دې یو بل وظیفه چې کوم هغه ترانسپورت دی څه شي ترانسپورت مطلب انتقال څه شي انتقال زموږ صف په بدن کې چې دا کم نیوټریانټس دي غذایی مواد دي هغه د دې اوبو په واسطه باندې انتقالي څه شي د غذایی مواد چې دي هغه د دې اوبو په واسطه باندې انتقالي یا دا کم فضوله مواد چې دي څه شي فضوله مواد یا سیسس دا چې دي د دې اوبو په واسطه باندې انتقالي دي ترانسپورت کوي د اوبو مونږ دغه سي د دې فارمول چې کوم نه مارک لیکلی وکړو H2O دا د دې فارمول دی صحیح ده څه شي فارمول دی ها بل موږ وایو ترمو ریګولیشن موږ ته کوي څه شي کوي ترمو ریګولیشن مطلب دا ټمپریچر چې کوم دی ټمپریچر د حرارت درجه دا موږ څنګه کوي کنټرولي ټمپریچر موږ تاسو کنټرولي څنګه کنټرولي دا چې تاسو تر کتري د خپل انسان د بدن نوځي د قټین کې څه شي کوي د حرارت چې کوي هغه کنټرولي په دې کې کوم دی خیال هم کړی اوري کې کوي انسان ډېر خولي کوي البته کوم دی وجود کې میټابولیزم ډېر سیوا شي زیات کار کوي کنه چې کار کوي البته نو هغه د شي تودوخه ازادي وجود ګرمي اوس د وجود چې ډېر ګرم شي خامخا انسان خرابېږي اوس دا به څنګه کی دا لکه دا تودوخه چې کوم دی د وجود بار وباسي اوس تودوخه چې کوم دی چا په واسطه بار وځي تاسو وړي کې کتري خلوزي د بدن نو بیا چې کوي انسان وسره لګ کیږي لکه دا ټمپریچر لږ کمی صحیح ده ها بل چې کوم دی او یا 90% لږ چې کوم هغه موږ ویلي حجرات جوړښت کې د حجرات د شکل چې کوم دی د سیل دا شیپ چې کوم دی د سیل د حجرې دا شیپ یا شکل د جوسه چې کوم دا د یوبو ساتلې ده
موږ تاسو سل نه جوړ نباتات د سل نه جوړ دي حیوانات د سل نه جوړ دي دا ټول چا ساتلي دي دا د اوبو ساتلي ها دا خو چې کوم د اوبو باره کې جنرال انفارمیشن او جنرال عمومي معلومات اوس دا اوبه چې کوم دي دا په څو طریقو باندې ایکسکریټ کیږي اطراح کیږي یا مثال باروزي صحیح ده ګوري زموږ تاسو بدن چې کوم دی دا د ریسپایریشن په واسطه باندې د څه شي په واسطه ګوري موږ تاسو چې کله تنفس کوو ساه اخلو راخو دلته چې کوم دی اوبه خارجي صحیح ده څه شي ریسپایریشن شو بل چې کوم دی د یورینري سیستم د لارې څه شي یورینري سیستم د لارې صحیح ده یورینري سیستم مطلب ادراري سیستم د لارې موږ څه شي راځي لکه یورین راځي څه شو د سمات کنه دغه څه بل چې کوم دی دغه د لارې خارجېدل شي د ماته سمخ ویلي چې بدن تودوخه خارجيږي هغه د څه شو کې سویټینګ کیږي مطلب خولې افرازيږي د خولې د لارې اوبه د انسان د بدن نه څنګه شي اوزي ها ایمان چې کوم دی یا انسان چې کوم هغه عموما اوبه د درې طریقو نه ترلاسه کولی شي یو چې کوم هغه په خړو کې اوبه شته ډېر اندازه د خړو اوبه ده بل چې کوم دی هغه میټابولیزم په نتیجه کې کوم اوبه تولیدي هغه اوبه دي او بل څه شي کوم تاسو دار یو ګیلاس اوبه یا حیوان د څو اوبه ور ها دا خو چې کوم د اوبو د ایکسکریشن یا د اطراح یا د وستلو د خارجولو طریقې ګورئ کدا اوبه چرته کم شي حیوان تاسو ساتي اوبه کمی نو هغه چې کوم دی لو پرفارمنس کوي څه شي کوي لو پرفارمنس دا به ډیر کار نه کوي دا به چې کوم کار مطلب هغه نه دی مطلب ډیر با خوځیدې نشي حرکت بنشي کولای پرفارمنس به کمی د قصې کچردا امغه حیواني کنه دا به پروډکټ لوکي د دې پروډکشن چې کمی تولید چې کمی هغه به کمیږي څنګه تولید به کمیږي شودو کوي تاسو ته حیوان کنه تاسو غوا ساتلی نو هغه ته دا پروډکټ به دي کمیږي ځکه په اوبو کې تقریبا د 80% دا ټول وبدي کنه تاسو ګوره شو د مایات دي کنه وبدي ها نو ګوري دا به داسې کیږي کچرته حیوان چې کمی غشلو نه 20% اوبه د لاس ورکی یو مثال ورته ونه رسیږي نو هغه چې کوم دی تلف کېدش مړ کېدش دا چې کوم زموږ تاسو د اوبو باره کې خبره و اوس راځو او موږ په منرالز باندې بحث کوو څه دا ګوري ان اورګانیک کمپاونډز موږ شروع کړیو کنه غیر عضوي مرکبات اوبو شو دي اوس راځو منرال باندې خبره کوو په چا باندې په منرال باندې ګوري دا منرال چې کوم دی دا په خپل څه شی غیر عضوي مرکب دی منرال څه شی غیر عضوي مرکب دی دا د زموږ اساسو د بدن لپاره ډیر غذایی ارزښت لري غذایی عناصر دي په دې کې چې کوم دی موږ تاسو عمومي تور باندې تاسو ګورئ کیلشیم سوډیم او دغه سي فاسفورس بل پکې راتللی شي کنه میګنیشیم بل شي عناصر صحیح ده چې دا څنګه کېدای شي پوتاشیم دی آیرن دی یا فیچ کوم ورته ویل شي اوس هغه ډیر د خپل څه دي منرالونه زموږ تاسو د وجود لپاره څنګه دي ډیر اهم ډیر ضروری دي راځو د دیو باندې کوم دی اوس بحث کوو چې دا څومره ضروری دي د دې سورسز کوم دي یا منابع سورس څه شي دي سورسز مطلب منابع سرچینې د منرالونو په کوم ځای کې پیدا کیږي دا عموما ګورئ که تاسو ګورئ دا سبزیجات کوم ورته ویل شي ویجیټیبلز مطلب دا سبزیجات دغه سي فروټس کوم دي میوه کې چې کومي منرالز دغه سي غله دانه چې کوم شوله سیریلز مطلب د غلې دانې حبوبات دغه سي په د ډېری چې کومي لبنیات ډېری لبنیات دا غوا محصولات چې کوم دي دغه سي غوښه کې ماهي کې بلا شي څه دي منرالونه پراته دي نو ګوري د هر یو په خپل راځو د دې وظیفه څه اوس د هر یو منرال چې د دې مالک لري د دې وظایف څه جو په دې ضروري منرالونو باندې موږ بحث کوو نمبر 1 چې کوم دی هغه د کیلشیم دغه چې کوم دی لکه کنټراکشن د مخفف د سی ای تاسو به د دې باندې کوی دا چې کوم دی عموما د بون او د ټیټ چې کوم دی ګوري د بون اډو کې جوړښت چې کوم دی د بون د اډو کې جوړښت دغه سي د ټیټ د غاښونو جوړښت چې کوم دی دا د دې په جوړښت کې چې کوم دی کیلشیم برخه اخلي دغه سي کیلشیم کمزوري د هډوکو ستونزې د عضلاتو ستونزې دا انسان ته پیښیږي بل چې کوم دی موږ تاسو ګورو سوډیم تاسو ګورئ د فلوید بیلانس کوم دی په باډي کې او پريشر دا تنظیموي زموږ اساسو په بدن کې څومره مایعات دي موږ ویلي او یا 80% بدن د اوبو نه جوړ شوی کنه فلوید بیلانس کوي دا بدن مایعات څنګه دي هغه دغه توازن ساتي دغه بیلانس ساتي تعادل ساتي دغه سي د دوی پريشر ساتي څه شي کوي پريشر ساتي فشار ساتي صحیح ده دغه سي بلا شي نور دغه لري ولې دا سوډیم چې کومي هغه کچته د سوډیم اندازه اوچته شي دا سوډیم څه دی د سوډیم اندازه څنګه شي اوچته شي دا سي پريشر مو چتي څه شي پريشر وینه کې کمی سوډیم اوچتي پريشر د دې نو فشار څخه نه اوچتي اوس کدا سوډیم نه دا د بدن د اوبو د توازن کوم دی د بیلانس دا خرابېږي دغه کمزوریان په انسان کې رامنځته کیږي بل چې کوم دی د آیرن یا فیټ کوم دی فیریم ورته وایي صحیح د اف ای آیرن چې کوم دی دا اوسپنه دا چې کوم دی د هیموګلوبین تاسو به ورېدلې په وینه کې څه شي دی هیموګلوبین دی ایچ بی بوزولي کما شارټ کټ ایچ بی مطلب هیموګلوبین د هیموګلوبین دا سټرکچر چې کوم دی ایچ بی د دې په سټرکچر کې څه شي دی دا اوسپنه ده موږ څه شي کوي
لکه دا د دې سټرکچر دی عموما دا چې کوم دی په چرګ او غوښه چرګ کېږي که نه دغسې حیواناتو د غوښه چې کومي په دې کې پیدا کېږي دغسې موږ دپاره امیونټي کې هم کار کوي څه شی کوي امیونټي مطلب مدافعت قوه چې کومه ده زموږ ستاسو معافیتي سیستم امیونټي سیستم کې دا ډېر کار کوي بلکې دا چېرته کمه شي دغه اوسپنه نو انیمیا باندې انسان اخته کېږي ان مطلب نشواله انیمیا د وینې کموالی ورته کېږي کمخوني ورته وایي انسان په کمخونۍ باندې اخته کېږي بل چې کوم دی تاسو وګورئ دغه پوټاشیم چې کوم دی دا د پوټاشیم کې چې کوم دی دغه د دوی کنټرکشن دی لنډیز دی مخفف دی دوی عموما دا د زړه ستونزې چې کوم دي د زړه فعالیتونه په دې کې دا څه شی کوي د زړه فعالیتونه چې کوم دي په هغې کې دا څه شی لري وظیفه لري که تاسو خیال کړئ نو دا کیلشیم چې کله لکه کم شي عموما د زړه ستونزې ورته پېښېږي دغسې عضلات چې دوی کمزوري کېږي دغه شي د عصبي سیګنالونه چې کوم دي هغې کې هم دغه کیلشیم غټ رول لري په دې باندې به بیا نروس سیستم چې کله موږ فزیولوژي ویله په هغې کې بیا نیورو ټرانسمیټر په هغې باندې به بیا بحث کوو په دې کیلشیم او په دې پوټاشیم باندې نو دا څه شی دی په عصبي سیګنالونه چې کوم دي په هغې کې د هغې په انتقال کې هم دا غټ رول لري بل چې کوم دی دا په خپله دا پوټاشیم دا په خپله فلویډ بیلانس هم ساتي دا فلویډ بیلانس چا ساته یو سوډیم ساته او بل بل څوک ساتي د پوټاشیم بیا هم ساتي بل چې کوم دی موږ سره دی هغه دی د فاسفورس څه شو دا دی دا فاسفورس څه دی دا عموما د ډي ان اے صحیح ده ډي ان اے به بیا موږ ووایو ډي ان اے دغسې آر ان اے او دغسې اے ټي پي اډینوزین ټرای فاسفیټ دا به د خیره ټول یو لیکچر دی انشاءالله په دې باندې عصبي تیزابونه په دې باندې به بیا بحث کوو نیوکلیک اسیډز ورته وایي نو دا څه شی دا زموږ او ستاسو منرالونه د دوی مهمې وظیفې وي دغسې دا منرالونه که چېرته په نباتاتو کې کم شي دا کیلشیم څه دی دا چې په نباتاتو کې کم شي د حجروي دیوال دا په خپله د حجروي دیوال د کیلشیم نه جوړېږي نو که دا کم شو خو هغه هم لکه خرابېږي دغسې فاسفورس چې کوم دی د انرژۍ ذخیره کولو کې نبات فاسفورس دا هغې کې رول لري بل چې کوم دی پوټاشیم دی دا د اوبو جذب او د دې اوبو انتقال د ښې په واسطه چې کوم اوبه جذب کړي هغې انتقال په دې کې څه شی کوي ډېر رول لري بل چې کوم دی میګنیشیم موږ ویلي میګنیشیم څه شی کوي هغه کلوروفیل جوړېدو کې مرسته کوي کلوروفیل موږ ویلي لمر رڼا راجذبوي صحیح ده هغه فوټوسنتیسس کې ډېر مهم دی نو ګورئ دا عناصر که چېرته کم شي دغسې نایټروجن دغه چې کوم دی هغه کم شي نو د دې پاڼې کلوروزس ورته وایي ژړوالی د پاڼې ژړې شي هغه پکې رامنځته کېږي بل چې کوم دی پوټاشیم دی پوټاشیم که چېرته په دې کې کم شي دغه پوټاشیم په دې نباتاتو کې نو سوځېدنه رامنځته کېږي عموما د دې پاڼې دا څڼې چې کومي هغه داسې زیړې شان چې وسوځېږي بل چې کوم دی میګنیشیم دی میګنیشیم چې کله کم شي هغې کې کلوروفیل لکه موږ مخکې ویلي که نه نو کلوروفیل جوړېدل چې کوم دی هغه د میګنیشیم پورې مربوط دی نو هغه چې کوم دی لکه تخریبېږي بل دی کیلشیم هغه د حجراتو تخریبېدل یا خرابېدلو کې څنګه دی رول لري که چېرته دوی ورسره کم شي ګورئ دا میټابولیزم موږ ویلي که نه د دې یو ریلیشن دی یو ربط دی یو قرآني آیات زه تاسو ته وایم چې وفي انفسکم افلا تبصرون تاسو په خپلو نفسونو کې هغه نښې ښیي الله تعالی څه شی ښیي هغه نښې نو ګورئ افلا تبصرون آیا تاسو دا نښې نه وینئ دا نښې به تاسو څنګه وینئ تاسو به څه کوئ ساینس به سټډي کوئ چې کله تاسو پوه شئ الله تعالی تاسو ته د څه شي خطاب کوي قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهه لري د هغه کسانو سره چې پوهه نه لري ښه نو دا څه شی وشو اوس تاسو چې کله تحقیق وکړئ تاسو دا نښې وینئ افلا تبصرون تاسو دا نه وینئ تاسو به تحقیق وکړئ تاسو به ساینس سټډي کوئ تاسو به پوه شئ اوس دا کومې نښې دي دا میټابولیزم په خپله د الله تعالی یو قدرت دی یو نښه ده دا منرال په خپله د الله تعالی یو قدرت دی یو نښه ده د منرال ګوره هر څه به ذات خود په خپل ذات کې دوی مسلمانان دي منرال تاسو وګورئ تاسو به په کیمستري کې ویلي که نو هغه څه ورته وایي شیلونه چې کومي که نه دغسې شیلونه وي او دغه چې کومي نیوکلیس وي نیوټرون او پروټون دلته وي او الکترون څنګه وي په دې مدارونو کې تاویږي په شیلونو کې نو ګورئ دا ټول چې کوم دی دا ګوره طواف کوي دا ګرځي د الله تعالی ثنا صفت وایي دا میټابولیزم چې موږ مخکې وویلې دا په خپله د الله تعالی یوه نښه ده الله تعالی وایي افلا تبصرون ته دا نه وینې انرژي یو شی چې کوم دی هغه ماتېږي هغې نه تعالی انرژي درکول کېږي یو شی بېرته جوړېږي هغه ستا په بدن کې سټور کېږي دا په خپله د الله تعالی د قدرت یو نښه ده دغسې الله تعالی فرمایي کلو واشربو ولا یسرفو انه لا يحب المسرفین وخورئ وڅکئ ولا یسرفو او تاسو څه وکړئ اسراف مه کوئ څه شی وکړئ اسراف مه کوئ ځکه چې الله تعالی اسراف کوونکي نه خوښوي اسراف څه مطلب تا نه چې کوم دی خپل ډایټ دی خپل بیلنس دی معلومه اندازه خوراک وکړه معده په درې برخو وویشه یو چې کوم دی اوبو دپاره یو خوراک دپاره یو تشه پرېږده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي موږ یې نه وایو ساینس چې کوم دی اوس وایي او زموږ اسلام چې کوم دی موږ له 1400 کاله مخکې ویلي تاسو چې کوم دی ډایټ وساتئ فرض وساتئ نو ګورئ که چېرته تاسو اسراف وکړئ اسراف څه مطلب انه لا يحب المسرفین الله تعالی څوک نه خوښوي اسراف کوونکي اوس دلته څنګه اسراف څه مطلب ته ولګېږي او ټولې ډوډۍ چې کوم دی دسترخوان هغه ته پناه کړي خیرات ته لاړ شي هغه هر څه ته خورئ 2-3 پلیټه وریجې ته خورئ کور کې چې مثال په لته وي په ځان نه پوهېږي هر څه خورئ نو دا څه وجه کېدای شي دا اسراف کې چې کله ته اسراف وکړې ته د الله نه خوښېږي ستا به میټابولیزم ګډوډي چې ته اسراف وکړې شکرې ناروغۍ ته خو خیال دی شوګر چې کوم ورته ویلی شي هغه ولې رامنځته کېږي ځکه هغه میټابولیکي ناروغي ده ځکه رامنځته کېږي چې تا اسراف کړی دی الله تعالی وایي ته ډېره مه خوره ته اسراف مه کوه مه کمه خوره مه ډېره خوره خپل بیلنس وساته
نو ګورئ شکرې ناروغۍ له هم خلاص دی خیال دی که نه دا څه شی دی میتابولیکي ناروغي ده شکرې ناروغۍ څه شی ده میتابولیکي ناروغي ده او دا د مرضونو مور ده ډایرکټلی انډایرکټلی د دې نه خلک مري نو ګورئ الله تعالی چې کله موږ ته یو څه ویلي دي هغه زموږ ستاسو په فایده دي موږ تاسو ته یو قانون راکړی دی چې دا ستا قانون دی دا ستا طریقه ده دا لاره ده په دې ځه ستا په شر به نه وي دا ساینس اوس وایي چې کمه خورئ ډایټ ساتئ بیلنس ساتئ الله موږ ته څه وایي ډېر مخکې راله ویلي دي انه لا يحب المسرفين الله څوک نه خوښوي اسراف کوونکي نه خوښوي الله تعالی وایي قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين لکه تاسو د دې کویانو اوبه چې کوي هغه کته لاړ شي تا به څوک اوبه درکوي کویانو اوبه کته تل څه مقصد اسراف کې ته ډېر اوبه استعمالوي ته اوبه ډېرې استعمالوي هغه کمیږي کم په خپل مقدار سره په خپل اندازې سره ته دغه وکړه اوبه استعمال کړه خپل اندازې سره ته خوراک وکړه نو ګورئ که چېرته تاسو پوهه ولرئ ساینس سټډي کوئ ضروري سټډي کوئ خپل ځان به درته پته ولګېږي خپل ځان کې چې کومې قدرت نشانې دي د هغې به تاسو ته پته ولګېږي الله تعالی چې تعالی وایي افلا تبصرون آیا ته دا نښې نه وینې دا میټابولیزم نښه نه وینې دا میټابولیزم چې ګډوډ شي او تا کې شکر رامنځته کېږي دا نښې ته نه وینې دا څه منرال ته نه وینې دا څومره مهم دي نو ګورې دا ټولې نښې دي د دې نښې د لیدلو لپاره به ته علم کوې ته به پوهه حاصلوې ته به وځې پسې بار به پسې ځې دا پوهه چې کوم دی دا د مسلمان میراث دی علم د مسلمان میراث دی علم حاصل کړئ اگر که هغه په چین کې نو ګورئ خبره مې دا کوله خبره ډېره اوږدېږي نو دا چې کوم زموږ ستاسو د نن ورځې لیکچر د لسم کلاس د بایولوژي چپټر نمبر 2 میټابولیزم او غیر عضوي مرکباتو تاسو کتاب وګورئ تاسو د کتاب مطابق به لکه درس تاسو ته ویلي نور په دې کې چې کوم دی بلاشه خبرې ډېرې زیاتې خبرې به وکړي see you soon inshallah in next lecture don't forget to subscribe like and share with Mazi Science Academy for better content Allah تعالی سپارم